تاسو یقین وکړئ زه دا دعوی سره دا خبره کوم چې بنشترال کې چا چې کاغذ دی چې دا چکونه چې اغوستي دي کې نیمو کسانو چې دی هغه پنکاران نه دي هر سړی که تنظیمونه جوړي کاغه هر یو تنظیم دی هغه په خپل ځان مخې کوي چې بس دغه زما تنظیم دی راشه زه په ځان مخې کوم دغه کوم خو د دې خلکو आवाज چا نه دی اوچت کړي لکه تاسو د خواجه سراو ته وګورئ د دې خپل کې اتفاق شته ما ورته تاسو کې ولال ته سوارلې کوزه کړی چې کلم فنکار اتفاق نشته کله چې زمونږ اتفاق جوړ شو ان شاء الله به زمونږ حق څوک هم نشو غړلې موږ د چانم کم نه یو مې ته د څه چې کالو تبلغه کې باجغه کې سکسپون کې څه کې ما ته نه ز فنکار نه بس تاسو کې خو چیک ملاویږي کنه مې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په پیښور کې فنکارانو په یو غونډه کې چې دا نظر محمد ضرور تاسو مشره کې راغونډه تاسو پیژن ډېر یو خو موسیقا دی ډېر یو خو میوزیشن دی ضرور تاسو سره خبرې کو چې را دا غونډه په کومه حق لره جوړ شوې د دوی د مقصد څه دی السلام علیکم وعلیکم السلام مراد خان تاسو څنګه ښه مراد خان جو ډیره مننه چې تاسو د کاټلنګ نه دلته مونږ ترالی زمونږ هم دغه ډیره مننه ډیر په ګڼ شمیر سره فنکاران راغون شوي دي هنرمندان راغون شوي دي د دې مقصد څه دی او په څه وجه څه لپاره راغون شوي دي خبره خو دغه ده چې دا اوس کوم پیسې خلکو لور کړي او خلکو ته دغه ملاو شو چې کوله ملاو شو نو دا وروسته چې څومره خلک راځي او څومره په ګڼ تعداد باندې خلک رالي د ټولو ته دغه فارمونه جمع کړي دي او خیر ډیرو پکې جمع کړي هم نه خو حالانکه دي خو فنکاران هنرمندان دي کنه نو حق د دې خلکو دی نو زه هم چې لکه دې کې یو کستم نه دی ملاو شوی دې کې یو کستم نه دی نو دې کې یو کستم نه دی ملاو شوی او دا ټول فنکاران دي نو زه دا خبره کوم چې را ولې دوی خپل حق نه ملاويږي دوی غریبانان خو دې کې ډیر کسان دي چې د روس تنازي دوی 50 کالو کې پیسې نه دی غستي نو دوی چاته پوس نه دی کړی هر سړی که تنظیمونه جوړي کاغه هر یو تنظیم دی هغه په خپل ځان مخې کوي چې بس دغه زما تنظیم دی راشه زه په ځان مخې کوم دغه کوم خو د دې خلکو आवाज چا نه دی اوچت کړي نو دا ما اوس یو ګروپ مونږ جوړ کو پنکار زما د خاوري نو دا ټول زمونږ فنکاران دي نو ډېر ډېر غټي ستوندې دغه دي چې د دوه سوق لکه په فنکارانو کې شماري نه داخله ځکه کوم حکومت ته مخ کې شو سرکار د مخ کې شو د خلکو دغه کو نو دا ټول ان شاء الله اوس دا ټول را بیدار شو او دا ټول به ان شاء الله د دوه مونږ دغه کو د دوه خبره کو پرځي کې دغه بکو نو پکار دغه دا چې اوس دی کې دوه وی چې مونږ 577 کسان کړي دي نو دا 776 کسان دي کنه نو دې کې څه کسان پاتې دي یو نیم سل 200 کسان پاتې دي نو هغه مونږ وزیر اعظم صاحب ته مونږ درخواست پیش کړی دی نو زموږ هغه سره ان شاء الله ملاقات کیږي نو مونږ د دغه فنکارانو مونږ دغه کو چې دا په غریب فنکاران دي ولې د دوی تاسو نه کوي او تاسو یقین وکړئ زه دا دعوی سره دا خبره کوم چې بنشترال کې چا چې کاغذ ته دي چې دا چکونه چې اغوستي دي کې نیمو کسانو چې دي هغه فنکاران نه دي هغه نه دي فنکاران چې دا چا چکونه څنګه دوی ته ملاو شو بیا څنګه چکونه نو ګوره دا خو بزبتاو څنګه پوي کوم بس دې کې خلین دین مو شو کنه نو په دوه خپل کې کیسه برابر کې هغه ته چکینه ملاو شالان کې دا ټول فنکاران چې زموږ ستناستي د دوی خیر دی ګرونو ګوري دا خ سنگران دي خ میوزیشن دي چې د دوه پلارونو د سلسله کالونه دوه په دې پن کې تیر شو او د دوه سلويخ 50 کاله دوه پن سره وشو او دی غریبانو ته هیڅ نه ملاوي کې دغه جمع کې پارمونه جمع کې هغه ته دویستي کداغه ته نو زما مطالبه دا او کزن ان شاء الله وزیر اعلی صاحب تم کې رسم چې فنکار ته فنکار کې نه کیمرامین ته کیمرامین کې نه شاعر ته شاعر کې نه او کوم چې رایټر ته رایټر کې نه بس مختلف بکې نه دا سینه چې ماته دوه کسان کې نه یو وکټر کې نه یو شاعر کې نه دا فنکاران زما شاعر او دغه چرته پیژني کنه دا به پوره د دې دغه کمیټي جوړي ما خدا خبره مختم کړي ما جمل صاحب تم دا خبره پاغزي کې کړي و نو د دې به کمیټي جوړي نو موږ به بیا له په اتفاقیږو زموږ د خلکو ته خپل حق ملاويږي اوس موږ ته پته نشته چې څوک پکې رااله او پاغي باندې دسخط وکړو چې دا فنکار دي نو څنګه فنکار دي چا په دسخط وکړو نو دا کوی کس یو دغه شوب دغه پیر سره وابسته یو کس پکاره چې پیجن چې آیا دا فنکار دی یا نه دی تاسو یقین وکړئ دا وختي خبره ما وکړه ځنی شرال تر نه وته مونږ څنګه په دې ګډ باندې وتم روسونه یو کس ونیول ما ته استای چې څنګه ما خیر دی نو ما یو مینه پیجن دی ولا ما خپل تصویرلې راوړې و رااله ما خاغه ما ته اختر ته دی فلم راغو ما نه اختر ته ما فلم نه دی کړی نو ما ته تاسو کې ولا ته تصویرلې کوزه کړی چې کلم
هلکه مې ته د څه چې کالي ورته تبلغه کې باجغه کې سکسفون کې څه کې ما ته نه ز فنکار نه بس تاسو کې خو چې ملاويږي کنه مې زور ز په تم په ورزم نو دغه حل دی زمون د فنکارانو زه خو درته چې دی کې تاسو یو وګورئ چې یو په دې کې فنکار نه تاسو څومره په دې سکرین باندې ګورئ چې دا فنکار نه نو بالکل چې زم چې ماته څومره سزا راکوي ماته سزا راکوي خو ان شاء الله چې تر څو ز ژوندې ما بې لالچه بې غرضه زه به د خپل د دې فنکار لپاره منډه تر ارزي ته بزان رسوم مطلب دا ډیرو کسانو په دا ګیله وکړه چې په دې کې ډیر زیات سفارشیان کسان شوي دي نو دې کې لکه حقیقت شته بالکل حقیقت دی زه تاسو ته اوس هم په دې کې نیم خلک چې کوم دي د نیمونه زیات اپن کاران نه دي او قدیم ناغه بس لو بدا سکړي ځکه په یو دغه باندې خو نه کیږي نه چې یو کس راشي او بس یو ورځ غانه وکړو یو ورځ پنو کوي یو میاشي پنو کو هغه پنکار شو پنکار نه دی دې کې دا وګوره روستو چې څومره راځي دا څومره کسان راځي د بیګرون تاسو وګورئ دا روسته دغه کنه حکومت خلک حکومت پیسې نه ورګي د امداد نه کیدانه کی نو چې امداد وکړي نو بیا پکې دا کیسې وشي نو بیا دام یو غلطه خبره ده مطلب تقسیم خو بیا سم پکار دي کنه چې حق پکار چې حقدار ته حق ورسي نو حقدار ته خو حق شرط ورکي حالت خو نو ورګي تاسو ته ما خبر وکړه چې یو شاعر وکتل کې نه نو دا سوق پیژني ډیر د سی اعلان کې زه د خپل شوبې نه زیات په اکټرانو کې زه ټول پیژنم چې ځکه چې زما غو سره لکه ژوند ژوندۍ ده زه ټول هغه پیژنم نو خدای زده چې د دې خلکو ته حق ملاوي شي موږ د دوه لپاره منډي وخو دوه غریبانان هم دا چې وي چې موږ پنکارانی څوک د دوه خبره نه اوري نو ولې د دوه خبره نه اوري کنه نو ان شاء الله د دې لپاره موږ په مشترکه باندې د امر خلک د 200 کسان راغلي دي دا ټول فنکاران دي دا ټول آرټستان دي نو ان شاء الله موږ د دې لپاره منډي وخو د ګوره د اختر ګل سنگر دی تاسو ګوره دا رحیم بey دی دا شاهجان دی زمان خلیل دی دا سروست احمد ګل دی دا ارشد بey دی دا ګوره ټول غړ فنکاران ناسي نو موړي فنکاران دي او دوه غریبانو ته چې ګونه نه دي ملاوي شوی او چې کوم او رکشي والا ته ملاوي شوی دي نو دا لکه څه دغه کې دي شنو ان شاء الله په دې باندې موږ خبره کوو موږ وزیر اعلی صاحب سره ملاقات ټیمي خېده موږ هغه سره کوو ان شاء الله داغه ډیره مننه کوو ډیره زیاته مننه وزیر اعلی صاحب نه چې زموږ د نور فنکارانو ته خو هغه چې کوله ملاو شو او حق ورته ملاو شو د ډیره زیاته مننه کوو وزیر اعلی صاحب نو ان شاء الله چې موږ ملاقات وکړو دا یو نیم سل 200 کسان چې پاتې دي نو موږ ته ان شاء الله موږ دا مطالبه ورته کوو چې زموږ د دوی چې کوونه مو کې ټیک شو تاسو وای د حواله سره تاسو دومره کسان را جمع شوي را غون شوي دي د حواله سره تاسو وای جی بسم الله الرحمن الرحیم دا زمون کسان چې را غون شوي دي زر محمد زرو هم دا خبر وکړه چې را دا چکونه کم تقسیم شوي دي نو د سره خو حقدار ته پکې رسیدلی دي خو کم په روپے کې سلور نه دا دولسانی امغه ار پارچ ورته سوې هغه شي ویلي کنه جوړ ټول شوی دی بل زمون فنکار یو کمیونټیز ده هغه دانه د چې یوازې په پیښور کې ده موږ وو ډیویژن دي موږ په وو ډیویژنو کې یو خو زمون د اتفاق او اتحاد د پاره زمون زر محمد زرو الله دې لري زمون د دې میوزیک ویلفیر سوسایټي بده صدر وی ان شاء الله که خیری د 400 دا هم منګه یو صدر پکې شو نو دای به مخ خپل کارم کوي رحمان خان د ضلع 400 دا صدر شو داسې بنورم دی اخلي دلته بدن له کابینه برابرې د خپل حساب کتاب د خپل جوړي خدا پیسې ټولې به تقسیم شوې دي بیا هم د وزیر اعلی صاحب موږ مننه کوو چې هغه دومره کسانو ته پیسې ورکړي نو دا 165 کسان داسې تقریبا پاتې دي چې هغه موشي نو زمونږ به دا کسان پوره شي دا چې کوم کاغذونه جمع شوي دي چې چا نه دي جمع کړي نو هغه به ګیله نه کوي ولې چې هغه کاغذونه په ټایم نه جمع کړي نو هغه به ګیله نه کوي چې چا کاغذونه جمع کړي دي نو موږ هیله کوو چې وزیر اعلی صاحب هغه ته پیمنټ وکړي اختر ګل صاحب تاسو بسوي تاسو یو ډیر سینیئر سنگر یې نو دا ملګری چې کوم را جمع شوي دوی په حواله سره تاسو وایي د ټولو لاول خو ستا مننه چې تا دومره په ګرمۍ کې ته تکلیف وکړو موږ له راغلی زموږ د فنکارانو له د ټولو ناول خبره خدا ده چې زموږ د فنکار اتفاق نشته کله چې زموږ اتفاق جوړ شو ان شاء الله به زموږ حق څوک هم نشو غړلی موږ د چا هم کم نه یو لکه تاسو د خواجه سراو ته وګورئ د دې یو خپلو کې اتفاق شته دی ما هغه ورځ یو دغه کتلو چې لکه کله زموږ د مشر دی یو ورځ راغلی ما ته د ریډیو ته ځو نو موږ یو 100 کسانو ته سوال جواب کړی
نو غالبا هغه کې څلور کسان موږ راغلي وو. نو ماشاءالله زموږ ډېر ښایسته اتفاق دی. موږ چې پاتې یو موږ په دغه وجه باندې پاتې شو. زموږ کله اتفاق جوړ شي انشاءالله بیا زموږ حق هېڅوک هم نشي خوړلی. ولې موږ د چا نه کم یو. دې کې داسې خلک شته چې هغه پښتانه دي خو لکه دې فن ته راغلي دي. نو شکر الحمدلله په جرګم پیګو په مرکم پیګو په خبرم پیګو که الله پاک زموږ په دې ورونو کې اتفاق راوستو انشاءالله بیا به زموږ خبره تر لرې پورې رسي. نظر محمد زرو زموږ اوس مشر شوی دی او انشاءالله کوشش به کوو دا ملګري چې دا نن څنګه راجمع شوي دي بار هم ډېر ناست دي نو که داسې اتفاق زموږ و انشاءالله بیا به زموږ اواز ډېر لرې. رحمان صاحب تاسو څه وایي دې حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستاسو او د هغې نه بعد زرو لاله ډیره شکریا ده کوم چې زمونږ ګروپ کې ځان سره واغشتو او انشاءالله کوشش به دا کوو چې مونږ ودرېږو خپلو مشرانو سره او دا مې ایمان دی چې ولاړ به یو. خو بس ګیله دغه ده چې د نیمو فنکارانو شوي د نیمو نه دي شوي. څنګه چې مشرانو خبره وکړه چې یاره د بار نه پکې کسان شوي دي او چې کوم مقدار دی هغه ته نه میلاو شوي. نو الان کې جی بالکل بالکل په دې باندې زه خپل 400 کې ما د 3 ورځې خپل ملګرو سره لګیوم. دی به ما د وی چیرې ته پرېږده چې کله مشران څخه خبرو وکړي نو ما زموږ له اسسټنټ نو مشران خو څنګه به خبره کوي. نو بیا دې سره رابطو شو دی چې راشه انشاءالله بالکل به سره ولاړ. السلام علیکم. د ټولو نه وړاندې خو ستاسو ډېره مننه کوم او د خپل فنکار بیا درې چې په دې ګرمۍ کې موږ له وخت ویستو ستاسو نه ډېره مننه. زه دا وایم چې د ټولو نه هر څه د ټولو نه مخکې اول موږ ته اتفاق ضروری دی. چې اتفاق نه نو یو کارم نه کیږي. تاسو یقین وکړئ زه په خپله په کلچر ډپارټمنټ کې ناست وم چې په کوم ورځ دا چیکونه تقسیمول ما په خپله چیک اخیستی خو زه د ځان دپاره چې دا نن راغلی یم د ځان دپاره نه یم راغلی زه د خپلو فنکارانو دپاره راغلی یم. هغې کې داسې کسانو چیکونه اخیستي چې په سلو کې به تقریبا 10 تنان ما نه پېژانده چې دا څوک دي چې ما زه د دې فیلډ سړی یم تقریبا زما 30 سال په دې فیلډ کې 25 سال زما په دې فیلډ کې وشو نو ما پکې نه پېژانده چې دا څوک دي. نو هغې ته چیکونه میلاو شوي نو زه د دې لپاره موږ دا غونډه را جوړه کړې چې دې کې را کوم ملګري چې دي لکه دا خو به خلک هم پېژني په میډیا هم خلک پېژني دا کوم ملګري چې زموږ پاتې ملګري دي لکه موزیشن دي دې کې خو موزیشن عام خلک نه پېژني یا سرکار نه پېژني نو مهرباني دې وکړي چې د فنکارانو دپاره د یو ښه فنکار منتخب کی انصاف والا کس چې هغه انصاف وکړي او هغه ته پته ولګي چې دا فنکار دی دته خپل حق میلاو شي. قدرمنو دې وخت زما سره د وروج ټلویزیون یو ډېر ښه کمپیر یو ډېر ښه رایټر موجود دی سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه کوم پرواز ټلویزیون چې همیشه د پښتو داسې کلتوري غونډې خلکو نه ریکارډ کوي چې د چا نه پټې نه وي او باید د دې چې ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم. زما نوم خو مطیع الله دی او دغه اروج ټلویزیون په دغه چوکاټ کې خپل ژوند تیرو. دا نن چې کوم د فنکارانو دا غونډه را جمع شوې دا احتجاج چې دوی کوي د دې په حوالې سره به څه وایې؟ اصل کې دا احتجاج نه دی. زه دا خبره په ډاګه باندې کوم چې پرواز ټلویزیون دی دا خبره وګړو ته ورسوي. دا تاسو چې څه وینئ دا احتجاج نه دی. دا دوی خپله غونډه کوي خپله مقامي میټینګ کوي. دا فنکار یونټ فنکار برادري راټوله شوې ده خپلو کې لګیا دي سرټیفیکیشن یې تقسیم کړل. دې نه علاوه چا چې ښه کارکردګي کړې ده په 13 کلونو کې نو هغې کې مون یو انټرپرایزر کمپني ده هغې خپل سرټیفیکیشن ورکړه په ښه کارکردګۍ باندې. په حیثیت کمپیر یې زه هم راغوښتی یم نو ما سره هم ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. د دې مقصد دغه دی چې ګورنمنټ چې کوم راتلونکي وخت کې کلچر اینډ ټوریزم ډپارټمنټ زمونږ فنکاران رونو ته څه ورکوي نو پکار دی چې په هغې کې زمونږ هم لګوي ما پکې دا اورېدلي دي که نه چې یاره ډېرو کسانو دا ګیله پکې کوي چې یاره کوم فنکاران دي حقدار دي کوم چې کلچر والا اوس وظیفه ورکړه یا څه پیسې ورکړي نو ډېرو پکې سفارشي میلاو شوي او کوم چې حقدار دی هغوی ته پکې نه دي میلاو شوي. نو مراد صاحب دا خو زه نشم ویلی ځکه چې لکه نه زه هغه ډپارټمنټ چېرته ډایرکټر یم او نه زه چېرته جي یم نو دا به هغه کسان جواب درکړي کوم چې لکه دا هغه ځای وګړي دي.